سلامونه ونیږي هلې زه مسافر الله افغان ټک په له حساس په چوپړ کې حاضر یم. ویډیو شروع کوم لا ولکه هغه ملګری کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پس له هغې زموږ چینل کې ځای. نیویارک ټایم ویبپاڼې څخه مې دا خبر ترلاسه کړو چې فیسبوک مسنجر انسټاګرام او واتساپ به ټول یو پلیټفارم ته شي 2019 په پای کې او یا 2020 په شروع کې. زما لپاره دا یو ښه خبر دی ولې چې هر وخت کې موږ خپل ملګرو څخه دا پوښتنه کوو آیا ته فیسبوک آی ډي لري، آیا ته واتساپ څخه استفاده کوي، آیا ته انسټاګرام استعمالوي. که چیرې زموږ سره د یو ملګري فیسبوک آی ډي وي نو په راتلونکو کې به موږ ته ضرورت نشته چې موږ هغې څخه دا تپوس وکړو آیا ته فیسبوک لري، آیا ته واتساپ استعمالوي او آیا ته د انسټاګرام څخه استفاده کوي. د دې پوښتنو اوس ضرورت به نه وي په آینده کې ولې چې ځینې هیوادونو لپاره فیسبوک مسنجر ډېر زیات غوره وي او بعضې ځایونو کې فیسبوک مسنجر څخه دومره استفاده نه کیږي او ځینو لپاره واتساپ ډېر زیات غوره وي. نو اوس څنګه چې واتساپ اینډ ټو اینډ انکرپشن لري یعنی د دې سکیورټي د دې نورو نه ښه ده. په دې خاطر باندې اوس د فیسبوک د کمپنۍ مشر مارک زکربرګ دا فیصله کړې ده چې په آینده کې دغه ټول درې پلیټفارم دا به په یو او بس که څوک اوس په فیسبوک کې وي نو د هغې اکاونټ به واتساپ او انسټاګرام سره وصل وي. که چیرې دا ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. داسې ښه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب